په دې فابریکه کې د ایغور کارکونکو لورای ښکاری لکورا 3000 کیلومتر لري د لیګ د یو لوی پلان لمخې د چین مرکزی برخه تراوستي. اوس بي بي سي د پاموړ داسې شواهد موندلي چې دا چاره څرنګه تر سره کیږي. د شینجیان په دې کلی کې چارواکي 100 کسانو ته اړتیا لري چې د دندو لپاره د دې هیواد بلې سیمې ته واستوي. دوی دلته هټۍ پرانستي، خو د 2019 کال د حکومتي رسنۍ په دې ریپورت کې ښکاري چې هیڅ څوک لیوالتیا نه ښیي، ځکه نو دوی کور په کور ګرځي. دغه چارواکي ورته وایي که دلته پاتې شي ژر به واده کوي او هیڅ کله به ولاړ نه شي. دا یې پوښتي غواړي ولاړ شي؟ دا ورته وایي نه، خو د پروپاګند او ل ډېرې هڅونې وروسته ځوانه مېرمن یې بالاخره مني. دا وایي که نور زی زه هم ځم. د بي بي سي په نوو شواهدو کې ښکاري چې له کورنۍ او کلتور یې بیلول د همدې موخې لپاره وو. یو چینایي څېړنه چې یو لوړپوړي چارواکي تر سره کړي وایي د کار لپاره د ایغور لګکیو لیګد له کلتوري پلوه د هغوی فکری بدلون کې مرسته کوي، سوچ وربدلوي او د ایغور نفوس راکموي. دا څېړنه په تیروتنه پر انلاین خبره شوې و. په شینجیان کې چې اکثریت لګکی مسلمانان دي، لومړی د بیا روزنې لویو کمپونو ته ولېږل شول. چین وایي دا له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه ده او بیا فابریکو ته. تر خوشی کېدو وروسته یو څو کسانی په دې وتوانېدل چې له چین ووځي. په فابریکه کې 200 کارکونکي وو چې د ماشومانو جامې پلوري او موږ اړو چې د چین ملي سرود ووایو. هغوی به ویل چې څومره ژر کار وکړي هغومره ژر به د خوشي کړو چې لاړ شي. خو ډیری هغه کسان چې کار ته استول شوي کمپونو ته نه د لیږل شوي او بېوزلو کلو ته استول شوي. په څېړنه کې دا هم برسېره شوي چې څرنګه هغوی په ډلو کې واستول شي، امنیتي ساتونکي ورسره وي او بیا سیاسي ښوونه ورکول کیږي. د مخکښو اکاډمیک کسانو لخوا د واک سرچینه ده او د حکومت پخواني چارواکي دي چې دوی خپل شینجیان ته په بېساري کچه لاسرسی لري. دا په ډاګه کوي او پایله وینو چې دلته څه روان دي. د ګډ نفوس د ځان په ګټه کارولو ته لوی هدفونه شته دي چې زما په نظر د ډېرې اندېښنې وړ دي او دا د بشریت ضد جنایت ته اشاره کوي. موږ پر امازون داسې تولیدات وموندل چې کېدای شي دغه کمپنۍ له اونو یې کار اخیستی وي. دا فابریکه وایي له دوی سره ایغور کارکونکي نور کار نه کوي او امازون راته ویل هغوی په زور له یو چا کار اخیستنه نه زغمي. او دغه فابریکه بیا ځینو لویو نړیوالو شرکتونو ته پلاستیکي توکي جوړوي. موږ د دې ځای له یو کارکونکي سره خبرې وکړې. هغه راته ومنله چې 200 ایغور دلته کار کوي، خو د چینایي کارکونکو پرتله دوی نشي کولای له فابریکې ووځي. د چین حکومت په یوې ویناپاڼه کې ویلي لیدل شوې څېړنه یوازې د لیکوال د شخصي نظر ښکارندویي کوي او د محتوا ډیره برخه له حقایقو سره برابر نه ده. خو په لویه کچه د حکومت د فکر ښکارندویي کوي. ځینې ایغور په خپل خوخه خپل کورونه نه پرېږدي. دا داسې ستونزه ده چې باید ډیره ښوونه او دوامداره پاملرنه ورته وشي.